د لوی او بښونکي خدای په نامه درنو زده کوونکو، زه شفیق الله نورزی د هر څه له مخه خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو درانه حضور ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د روغتیا جامې مو په تن وي. هیله من یم چې خپل قلم، کتابچه، کتاب مو د ځان سره تیار کړي وي تر څو نوی لوست پیل کړو. درنو زده کوونکو، د منګه تیر لوست عنوان و مخکې د دې نه چې نوی لوست پیل کړو یو ځل تیر لوست ته ورګرځو. د موږ د تیر لوست عنوان و د پنځم څپرکي لنډیز او همدارنګه پوښتنې. موږ په لنډو او مهمو ټکو باندې خبرې وکړې، همدارنګه پوښتنو ته مو ځوابونه ورکړل. راځو درنو زده کوونکو نوي لوست ته. د موږ نوی لوست بیا هم د 10م ټولګي اړوند بیولوژي مضمون 40م لوست دی. درنو زده کوونکو، د لوست عنوان دی د بارزیت ارزښت او د دریمي فینوټایپ ښکاره کیدل. صفحه ده 2 اتیایمه، همدارنګه 3 اتیایمه. درنو زده کوونکو، همدارنګه د دې لوست لپاره بیا هم موخې لرو. د موږ د لوست موخې دي: لومړی د بارزیت او نیمه بارزیت توپیر وکړی شي. یعنې څه؟ یعنې دا چې تاسو درانه زده کوونکو څخه هیله کیږي تر څو د دې لوست په پای کې د بارزیت او نیمه بارزیت توپیر وکړی شي او همدارنګه دریم فینوټایپ وپېژنئ. درنو زده کوونکو، د موږ دا لوست د 6م څپرکي اړوند دی. تاسو ګورئ چې په د دې څپرکي په شروع کې راغلي دي ارثي صفتونه او همدارنګه تاسو دلته یو انځور ته ګورئ چې په معمول ډول باندې لکه څنګه چې لیدل کېږي یو غیر نارمل انځور دلته راغلی دی. تاسو ګورئ د ویښتانو رنګ ته، د پوستکي رنګ ته، همدارنګه د ټول انځور څخه یو پیام، واضح پیام اخیستل کېږي. هیله من یم چې تاسو به دا پیام درک کړئ. او د تاسو څخه مې پوښتنه دا ده چې ولې دا انځور د دې فصل یا د دې څپرکي په شروع کې راغلی دی او د دې انځور هغه پیام څه دی. او همدارنګه راځو د دې څپرکي هغه لومړني عنوان ته چې د بارزیت ارزښت دی. درنو زده کوونکو، ګورئ ګر چې درنو زده کوونکو په دې عنوان کې ډیر په واضح توګه نه دی ویل شوي چې بارزیت څه ارزښت لري. یوازې هغه څه تشریح کړي دي چې یو انځور یې څو ټوټې کړی دی او تاسو د هغه انځور په ټوټو کې ګورئ چې هلته 2 رنګه معلومیږي چې یو سپین رنګ دی او بل هم ارغواني رنګ دی. نو بیا درنو زده کوونکو، دغه د تصویر هغه څو ټوټې بیا سره رایوځای کړي دي. نو ډیر یو واضح پیام یا واضح مطلب نه دی لیکل شوی په دې عنوان کې. یعنې په واقعي ډول باندې که ووایو د تاسو دپاره ډیر عام فهمه نه دی. خو زه ویلی شم چې د بارزیت ارزښت په دې کې دی چې موږ یو بارز صفت یا یو بارزه ځانګړتیا یا یوه غالبه ځانګړتیا د هغه څه سره موږ پرتله کړی شو چې هغه مغلوبه ده. درنو زده کوونکو، د بیلګې په شان که چیرته ورځ نه وای نو تاسو فکر وکړئ چې ورځ یو غالب صفت، یو شپه یو مغلوب صفت دی. نو تاسو ګورئ که چیرته دغه ورځ چې موږ یو بارز صفت فکر ورته کوو، که چیرته ورځ نه وای نو موږ به بیا شپه نه وای درکړې. نو همدا دی چې درنو زده کوونکو، د هر ځانګړتیا د هر صفت په مقابل کې یو بل څه شته چې هغه د هغه څخه بارزه وي. که چیرته لوړ قد نه وای نو موږ به بیا څه پوهېدلو چې دا قد لنډ دی. خو موږ به فقط قد لیده، د یو چا قد، د یو ونې قد، د یو فرد قد به موږ لیده، ولې په دې به نه پوهېدلو چې دا لنډ قد دی. خو ځکه موږ پوهېږو چې دا قد لنډ دی چې د هغه په مقابل لوري کې یا د هغه برعکس د یو بل چا قد لوړ دی، هغه بارز دی. نو تل د بارز صفت په مقابل کې مغلوب صفت یا پټ یا مخفي صفت پټ پاتې کېږي او د هغه څخه کمزوری وي. دلته درنو زده کوونکو، تاسو دې انځور ته ګورئ چې تاسو په دې انځور کې ګورئ چې دا انځور څو ټوټې شوی دی او دا ټوټې سره بیا رایوځای کړي دي. نو همدا د بارزیت برکت دی چې دا ټوټې بیا سره رایوځای کړي دي او رایوځای کېږي. ځکه که چېرته بارزیت نه وای نو موږ به څه پوه شوي وای چې د ارغواني رنګ هغه ټوټې به د ارغواني رنګ سره یوځای او د سپین رنګ د سپین رنګ سره. نو دا یو مثال راوړی دی، یو بیلګه راوړې ده. نو درنو زده کوونکو، مانده چې به هر کله د خپله تجربې سرته رسولې یوازې په ساده حالاتو باندې به هغه بساینه کول، هغه به قناعت پرې کاوه او فقط یو هغه ځانګړنه یا یو صفت په نظر کې نیو، په هغه باندې به تجربې سرته رسولې.
خو وروسته پوهان دې نتیجې ته ورسېدل لکه څنګه چې ماندل سپین ګل او ارغواني ګل تزویج کاوه او په هغه کې افیاو نسل منځته راوړه او یوازې د ګل رنګ به په پام کې نیوه. خو وروسته درنو زده کوونکو وروسته پوهان دې نتیجې ته ورسېدل چې یوازې غالبیت او مغلوبیت حالت مطرح نه دی بلکې نور عوامل هم داخل دي چې په لاندې ډول د څېړنې لاندې نیول کېږي. هغه څه کار وکړ درنو زده کوونکو وروسته د ماندل د کارونو څخه ځینې پوهان دې نتیجې ته ورسېدل چې یوازې غالبیت او مغلوب بودن یا مغلوبیت مطرح نه دی بلکې نور عوامل هم شته چې هغه باید د څېړنې لاندې ونیسو. هغه نور عوامل څه وو؟ ګرانو زده کوونکو که چېرته یو ګل چې د هغه رنګ ارغواني دی درنو زده کوونکو او موږ ارغواني رنګ په غټ پی باندې ښیو په غټ پی توري باندې ښیو درنو زده کوونکو او همدارنګه یو ګل چې د هغه رنګ څه دی د هغه رنګ درنو زده کوونکو سپین دی او هغه موږ په کوچني پی باندې ښیو. نو تاسو ګورئ درنو زده کوونکو که چېرته دا موږ د پونیت په مربع کې سره کراس کو نو دلته راځي لږ زر زر ولیکم درنو زده کوونکو چې وخت کم ونیسي. نو ګورئ یوه دا پی د دې پی سره که موږ کراس کو نو یوه غټه پی یوه کوچنۍ پی دا پی د دې پی سره کراس کو یوه غټه پی یوه کوچنۍ پی دا پی د دې پی سره که موږ کراس کو یوه غټه پی یوه کوچنۍ پی او همدارنګه دلته هم یوه غټه پی یوه کوچنۍ پی. تاسو ګورئ درنو زده کوونکو چې دلته ټول دغه کومه کسان چې منځته راغلي دي نو جینوټایپ خو د دوی هماغه جینوټایپ دی په افیاو نسل کې ولې تاسو ګورئ درنو زده کوونکو چې د دوی فینوټایپ لږ څه دریم فینوټایپ منځته راغلی دی. نو موږ ویلي دي درنو زده کوونکو دلته چې نیمه بارزیت او د دریمي فینوټایپ ښکاره کیدل. نو دلته درنو زده کوونکو چې یو ارغواني رنګ دی او بل هم سپین رنګ دی. دا ارغواني رنګ دی او دا هم څه شی دی درنو زده کوونکو دا سپین رنګ دی. موږ ویلی شو چې سور رنګ او سپین رنګ هم په نظر کې ونیسو. نو دلته درنو زده کوونکو څه کار یې کړی دی؟ نو کله چې دغه جینوټایپونه سره کراس کړي دي نو دلته دغه فینوټایپ درنو زده کوونکو منځته راغلی دی. البته دریم فینوټایپ منځته راغلی دی. د بیلګې په توګه درنو زده کوونکو د بیلګې په توګه که چېرته په کتاب کې هم لیکلي دي که چېرته یوه غټه پی او یوه کوچنۍ پی جینوټایپ او د یو پی جینوټایپ چې دواړه پیګانې باید څه وي کوچنۍ وي دواړه یو شان فینوټایپ یعنی ارغواني رنګ لري. دلته څه ویلي دي درنو زده کوونکو که چېرته موږ د ارغواني رنګ په نظر کې ونیسو که چېرته یوه غټه پی وي او یوه درنو زده کوونکو کوچنۍ پی وي او بل هم درنو زده کوونکو دواړه هم غټې پی وي نو دغه دواړه د فینوټایپ له جملې څخه د دې دواړو رنګ ارغواني دی. لږ څه درنو زده کوونکو دغه مسله د تختې پر مخ باندې ستونزمنه ده چې زه تاسو پرې پوه کړم خو اوس ما تاسو دپاره په عملي ډول باندې ما رنګونه تاسو ته تیار کړي دي درنو زده کوونکو. تاسو ګورئ ما تاسو ته دوه رنګه تیار کړي دي چې یو هم سور رنګ په پام کې نیسو او بل هم سپین رنګ په پام کې نیسو. یا ویلی شو فکر وکړئ چې دا یو ارغواني رنګ دی او دا هم سپین رنګ دی. نو اوس د درنو زده کوونکو په یوه اندازه دوه هغه د پیچکارۍ بامبې یا سورنج مې دوه دانې ځان سره تیار کړي دي او د سیسی په اندازه باندې به زه یوه اندازه د دې دواړو څخه اخلم د جلا جلا سورنجونو په وسیله باندې او په یو تیست تیوب کې به اچوم. نو تاسو وګورئ چې کوم رنګ منځته راځي. اوله سپین رنګ جګوم درنو زده کوونکو. څلور سیسی سپین رنګ مې راواخیسته دا په دې تیست تیوب کې اچوم درنو زده کوونکو. ډېر ښه. اوس څه کار کوم درنو زده کوونکو؟ اوس د
د یو بل سرنج په وسیله باندې 4 سیسي سور رنګ راخلم یا د کتاب په اصطلاح باندې ارغواني رنګ راخلم او دا هم په دې تیست ټیوب کې اچوم. ډېر ګرانو زده کوونکو، یوه مسله چې ډیره مهمه ده او زه غواړم چې دا تاسو ته واضح کړم، په کتاب کې ویلي دي چې کله دریم فینوټایپ ښکاره کیږي، دلته بحث د جینوټایپ نه دی، ځکه چې جینوټایپ هماغه جینوټایپ منځته راځي. درنو زده کوونکو، که چېرته موږ یو ارغواني ګل او یو سپین ګل سره کراس کړو، نو دلته یوه پی غټه یوه پی کوچنۍ، یعنی جینوټایپ یې هماغه جینوټایپ دی، ولې دلته خبره ده د دریم فینوټایپ. نو کله چې موږ وایو دریم فینوټایپ منځته راغی، لکه موږ مخکې ویلي وو که چېرته موږ دوه صفته چې یو غالب بل مغلوب سره کراس کوو، نو غالب صفت په اول نسل یا په افیاو نسل کې ښکاره کیږي. نو هغه داسې و که چېرته موږ په طور د مثال دغه دواړه رنګونه سره کراس کول، نو په افیاو نسل کې په مخکې لوستونو کې موږ داسې لوستي وو چې سور رنګ یا دغه ارغواني رنګ به څه کېږي درنو زده کوونکو، بارزه به وي او ښکاره به وي، فینوټایپ به معلومیږي. خو اوس راځو دریم فینوټایپ ته. دریم فینوټایپ هغه فینوټایپ ته ویل کېږي چې نه په طور د مثال یا د بیلګې په توګه نه سپین رنګ وي او نه هم ارغواني یا په طور د مثال سور رنګ وي. تاسو وګورئ دریم رنګ دلته منځته راغلی دی او دې ته موږ وایو ګلابي رنګ. خو په دې کتاب کې ویلي دي درنو زده کوونکو چې دریم فینوټایپ یا هم چې موږ ورته وایو نیمه بارزیت دا یو منځنی حالت لري، یعنی 50 سلنه د یو صفت خواته 50 سلنه د بل، یعنی 50 سلنه د سپین رنګ په طرف او 50 سلنه هم د سور رنګ یا په طور د مثال د ارغواني رنګ په طرف. خو نه، دغه خبره هم په کتاب کې درنو زده کوونکو لږ څه سوء تفاهم شوی دی. په کتاب کې د کلاسیک جینیتیک په نوم باندې یو کتاب چې په پښتو ژبه باندې لیکل شوی دی، که تاسو مطالعه کوئ نو هلته راغلی دي چې د دریمي فینوټایپ یا نیمه بارزیت حتمی نه ده چې یا د پلارني نسل ته نږدې وي یا هم حتمی نه ده چې په منځ کې واقع وي، یعنی 50-50 وي. یو ځل بیا تکراروم، په کلاسیک جینیتیک کې چې په پښتو ژبه لیکل شوی دی درنو زده کوونکو، په هغه کې راغلی دي چې حتمی نه ده چې نیمه بارزیت یا دریمي فینوټایپ په منځ کې واقع وي، یعنی د دې دواړو صفتونو په منځ کې واقع وي. بیا ویلی دي چې یا باید پلارني نسل ته نږدې وي یا هم مورني نسل ته نږدې وي. هغه نسل ته دا باید نږدې وي چې هغه درنو زده کوونکو بارز صفت وي. نو تاسو ګورئ، اوس قضاوت تاسو وکئ درنو زده کوونکو، تاسو دا درې رنګونو ته ګورئ، آیا دغه د منځ ګلابي رنګ چې موږ لاسته راوړی دی دې رنګ ته نږدې دی او که دې سپین رنګ ته نږدې دی؟ تاسو ته معلومیږي چې دغه ګلابي رنګ د سره رنګ ته نږدې دی. نو د دې څخه معلومه شوه چې نیمه بارزیت یا دریمي فینوټایپ یا پلارني نسل ته نږدې وي یا هم مورني نسل ته نږدې وي، هغه نسل ته نږدې وي چې هغه بارز صفت وي. نو تاسو ګورئ، سور رنګ په سپین رنګ باندې بارز دی او کومه دریم فینوټایپ چې منځته راغلی دی نو دغه دریم فینوټایپ هم سره رنګ ته نږدې دی. درنو زده کوونکو، نو موږ دریم فینوټایپ وپېژانده چې علاوه د دې نه چې موږ غالب او مغلوب صفات لرو، نو موږ یا غالب او مغلوب فینوټایپ لرو درنو زده کوونکو، نو موږ دریمي فینوټایپ هم لرو چې نه یو ته ورته وي نه بل ته، یو دریم حالت او هغه نږدېوالی یا مور ته یا پلار ته وي، هغه ته وي چې هغه غالب وي. نو تاسو ګورئ چې دغه ګلابي رنګ چې لاسته راغلی دی درنو زده کوونکو، دا سره رنګ ته نږدې او د سپین رنګ څخه لږ لرې دی. نو په دې کتاب کې یو ځل بیا تکراروم، ویل شوي دي درنو زده کوونکو چې دریم فینوټایپ یا نیمه بارزیت په منځ کې واقع دی، یعنی 50 سلنه یو صفت ته نږدې دی او 50 سلنه بل صفت ته نږدې دی، 50 سلنه غالب او 50 سلنه مغلوب ته. خو نه، داسې نه دی. زه یو ځل بیا هغه حواله درکوم چې خبره په کتاب باندې په کلاسیک جینیتیک کې لیکل شوی دی چې په پښتو ژبه لیکل شوی دی چې دغه دریمي فینوټایپ
مهمه نه ده چې حتما منځنی حالت ځان ته ولري، یا باید مور ته نږدې وي یا باید پلار ته، هغه ته چې هغه غالب صفت وي. درنو زده کوونکو، د منګه لوست هم دومره وه، لوست پای ته ورسېده. هیله من یم چې تاسو ته هم په زړه پورې تمام شوی. نو تاسو نه مې هیله دا ده چې ټول لوستونه، دا ټول درسونه، مطلبونه په ډېر علاقمندۍ سره د منګه سره تعقیب کړئ، هره ورځ یې وګورئ. درنو زده کوونکو، تاسو ته کورنۍ دنده هم سپارمه. تاسو کورنۍ دنده به دا وي: نیمه بارز صفات په یوه پاراګراف کې تشریح کړئ. تاسو به درنو زده کوونکو په خپل ادبیاتو نیمه بارز صفات یا دغه دریمي فینوټایپ په یو پاراګراف کې په خپل کتابچو کې ولیکئ. او هیله من یم چې خپله کورنۍ دنده سر ته ورسوئ، ځکه چې د تاسو په ارزیابۍ کې شمیرل کیږي. درنو زده کوونکو، د تاسو د راتلونکي لوست عنوان دی د جنس تعیینېدل. د موږ لوست همدلته پای ته ورسېده. د راتلونکي لوست پورې تاسو په لوی او بښونکي خدای سپارم. خوشحاله او ښه ژوند ولرئ.